بل دا چې چاله کله رشته ورکوئ نو دا ورسره مه وایئ چې ګورې دا د لکونو د کروړونو برابر ده، د دې به خیال ساتئ. دا ورته وایئ چې د دې به خیال ساتئ، خو دا مه وایئ چې دا د لکونو د کروړونو برابر ده. که ناڅاپه د هغې ووایي چې شابه ځه صحیح ده د لکونو کروړونو برابر ده، چې واپس یې درکړو نو په څو به یې رانالي، نو بیا به دې ورته خولې چینګه نیولې الو السلام علیکم. وعلیکم سلام. غنی یوه مسله ده یار. څه مسله ده؟ هغه تېره جمعه ما کور ته کومې پیسې نه وې لېږلې، او پته نشته چې هغه به رسېدلي کور ته او که نه به یې رسېدلي یار. ډېر زیات یې پریشانه کړی یم. نه تا چې پیسې په کوم ورځ لېږلې وې که نه هغې ورځ نه پس هغې رنګ کړی دی تا ته؟ نه هغې نه پس ما ته چا رنګ نه دی کړی. چې رنګ یې نه دی کړی تا ته که نه هغې ته بیا پیسې میلاو شوي دي ورور مې ښه. او هغه پلار چې هغه مونږ باندې سبق ووایي، په مونږ باندې تعلیم وکړي او زمونږ نه ډاکټر جوړ کړي، او بیا سبا چې دی نو اکثر زمونږ کور کې مور بیماره شي نو هغه پلار وایي راشه بچې ته خو ډاکټر جوړ شوی، راشه بچې نن خو د مور علاج وکړه. مونږ زر د مور هغه لاس چیک کړو او بیا خپل پلار ته وایي پلاره دا لاهور ته رسوه، زمونږ د وس کار نه دی.